راله د خپل خاص بیماری په باره کې تپوس کو. نو نبی علیہ السلام ورته وایي چې بیماری دې تیره شوله نو د هغې نه بعد به بیا اودس وکړي، وړوکې اودس ولوي او یو زړه څرمن یا لږه خوشبوداره ټوټه به راوالي او ځان به پې پاک کړي. اوس دا ورته پیغمبر وویل ښځه ساده وه، هوښیاره نه وه، وایي کیف اتطهر بها، زه به په دې خوشبي یا په دې زړه څرمنه ځان څنګه پاک کړم. پیغمبر سبحان الله تطهري بها، دونه نه پکې ساده خېلې، خو هغې به بار بار ویل. نو عایشه به وایي زه ناسته وم او پوه شوم چې دا ډېره ساده ده، نو د دې څټ نه مې ونیول او را مې ښکله او په دې غوږ کې مې ورته ویلې تبتغي بها سر الدم، په دغه ځي به د ادیینو ځایونه پاک کړي. نو دا خو ته پیغمبر نشو ویلې، د فردي مسله وه، نو دا ورته به یې ویل که نه، دا ضرورت محسوس شو. نو په د آخري عمر چې نبی علیہ السلام 2 کالو ته ورسېد نو اله 4 بیبیانې د هغه په حرم کې وي په د آخري 15 کلونو کې، ځکه د 3 کالو په عمر کې نو بیا ګڼې بیبیانې حرم ته رالي. نو د هغې مقصد څه د تعدد ازواج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئی اور جو احکام امت تک پہنچی اس کی جزیات اس کثیر تعداد میں ہے کہ ان کا احسادی شعار ہے اور حدیث تو کتابوں دا حدیث پر دے دلیل دی. نو دا خواہش پرستی نوا دا چې کب اغیار ہوئی دی نه پوهیږي حکمت شرعی باندې، نو ځکه دا اعتراضونه کوي. ذالکا دا خبر نږدې ده الله تعالی چې ادنا نږدې ده چې تاسو به ظلم نه کوئ. څلورم حکم، دریم حکم ښځو ته مهرونه ورکوئ زنانو ته صدقاتهن، مهرونه د دې نهله په خوشحالۍ سره بطیب نفس. بله معنا ورکوئ زنانو ته صدقاتهن، مهرونه د دې نهله چې فرض شوي دي مقرر شوي دي د طرفه د الله نه. د صدقات معنا د مهرونه، او صدقات جمع د صدقه او د صداق ده. مهر ته صدقه او صداق ځکه ویلی کېږي صاد دال قاف کې صداقتي، په دې د سړي صداقت معلومیږي. یو جنۍ ته څوک وایي چې ته خو پلار چاله ورکړې او یقین می نشي، نو چې د خاوند د کور نه کله مهر راشي وای دی ګوره تاله کالی راولېږل، زیورات یې راولېږل، مهر یې دله راول، اخ دا خو رښتیا دي. نو مهر ته صداق وایي، د خاوند صداقت پې معلومیږي. مولا علی قاري المرقات کې لیکلي دي چې په دې د انسان اغا دغه معلومیږي صداقت، او مفتی صاحب معارف کې تیرا نقل کړي دي. منشأ د نزول ابن کثیر ذکر کړي چې جاهلیت کې دا قانونو چې جنۍ به چاله ورکړه او د هغې به مهر مقرر شو، هغه به پلار او ورور اخیسته او جنۍ له به یې نه ورکاوه. نو قرآن وایي وآتوا النساء صدقاتهن نهله. نو پلار لدا نه دی پکار چې د لور په مهر غړه والی، او دارنګې دغه لرم نه دی پکار ورور لره. حدیث کې راځي د مشکات المصابیح الا لا تظلموا، خبردار ظلم مکوئ. حلال نه دی مال دی سړی مسلمان الا بطیب نفسه، مگر په خوشی د نفس داغه. نو ځکه وایي فإن تمنع کدرک لکم تاستا عن شیء څه شی منه د دې مهر نه نفسا په خوشی د زړه فکلوا خورئ دې لره هنیئا صحتمند مري اعظم کېدونکې. مهر چې دی نو دا د ناوې حق دی. زمونږه په شریعت کې زمونږ په مذهب کې د 10 شرعي روپو نه به کم نه و بیشتر را حدې نسته، او د زیات لپاره حد نه. دې صورت کې به راشي وآتیتم احداهن قنطارا. غایة الاصلاح کې دا مسله په تفصیل ما لیکلې، خو البته مفتی صاحب لیکلي چې مهر کې دغه پکار دی، متوسط مهر پکار دی. ولی دونه ډیرم نه دی چې بیا زومی پورا کولی نشي، او دومره لږم نه چې بیا د زنانه حق تلفي وشي. نو یې دې خو مهر به بیا دا زنانه د مهر مالکه شوه، او به طیب نفسې ټول مهر یا بعضې خاوند ته بخه چې زه ځان له پې کاروبار شروع که، هیڅ جایز دي، عاقله ده، بالغه ده. فإن طبن کدرک لکم تاسته عن شیء څه شی منه د دې مهر نه نفسا د خوښۍ د
زړه نخري صحتمن عزم کیدون کې سلورم حکم مور کوي بیوقوف ساده خېلو تا مالن استاساغه چې ګرځولي الله تاسو لرا قیامن ذمہ داری او تصرف وړو کې د یتیم د ځانې تر رسیدل نه دي ساده د بیوقوف ده د مال په تصرف نه پويږي نو اولیاء ته وي پلاله ولا مور کوي اورور امتحان په کوي بچي منډه ټماټر راوړه منډه پلانې سودا راوړه نو چې پوي شي چې اوس د مال ته اقبال شي کوله به ولا ور کوي ورزقهم رزق ورکوي دی لرا پدې کې کپڑے ولا کوي وي دی ته نه ښا وقت الیتاما امتحان کوي په یتیمانانو دسه ساده مپرې دی ترته چورسیږي نکاتا د ځاني حالت تا انستم فمانا د تبینتم غریب القران کمالم کد دینا رشدان هدایت چوس په سودا پېږي د مال تصرف کولې شي ور کوي دی تمالونه د دی او دسه مکوي چې د یتیم د مال تصرف درسي او هغه چې ځاني تر سیتاول ټول او لزولې ولا تاکلوا مخي مالونه د یتیمانانو اسرافن پزيتي نوالته و بدارن او پجلتي ايکبرو چلی بشي اور نوابلی سوچ غنی مالدار ځان دی وساتي د مال د یتیمنا او سوچ فقيري غریبی خوراک تی وکی په خیر طریقه قرض دتی نوالی او بیا دی ولا بیرته قرض ورکی دمه معنا سوچ غنی وی د کسب نه ډیر مالدار دی ځان له کسب هنر نه کوي نه ځان دی اتفاق ساتي د یتیم مال دی په مزاربت نه چلی او سوچ فقیر ال الکسب فی مالی چې محتاج دی او دیو بل نه پیسې علی په مزاربت چلی نو فل یاکل بالمعروف ا د خوراک کی په خیر طریقه چې بل ولا مثال ور کوي او نیمه ګټه د بلی او نیمه د یتیمی نو دا تر دی ولا دا پیسې چلی په مزاربت ازان لدیم په کی ګټه وغلا بالمعروف تام سیدا کلم چور کول دی تمالونه دی نو شیطانان خډيري یو به تل دې ټول مال د نه خړلې بل ماما او تمانچه پیدا کړی داس مړ به کی نو د مخ کې نه معلوم کوي چې مال دې دونه دي او چور کېم گواهان پیونی سي فایزا دفات ویلهم کله چور کوي دې تمالونه دي نو گواهان سي پدي کافی دې الله حساب دان پینزم حکم د سړو د پاره برخې دي داغنا چې پر کې مور خپلار خپلوانو شزل برخې دي داغنا چې پر کې مور خپلار خپلوان میراث په لګ مال کې چلیږي او پډیر کې مما قل من هغه چې لګي د مال نه او کسر کډيري نصیب مفروضه حصہ مقرر کړي شوی دا وإذا حضر القسمه دا آیاتونه دولګ مشکل دي یو دغه تفسیر په دې کې علماء دا کړی دي چې دا ابتدایي حکم چې کله عمر وشي او داغه میراث تقسیمیږي او د کلی نه یتیمانان او مسکینان راشي نو غولم پکې برخه وکړي او دارنګ خپلوان ولم پکې برخه وکړي نو حال دا دی چې حدیث کې راځي چې دا قرآن مرستوي چې میراثخورو له خپل برخې مقرر شوي نو زیاتی برخه ولا څنګه او د کلی د مسکینانو د یتیمانانو پر دې مال څنګه ورکي کبه دی وی خپل مال ورکا نو ډېر مفسرین وایي چې دا حکم په خواو او دا منسوخ دی دا واجب په ابتدا د آیت المیراث منسوخ شوه دی مدارک دارنگے تفسیر القرطبی وی نسخها آیت المیراث والوصیہ دارنگے روح المانی وی نسخها آیت المیراث دارنگے نور مفسرین وی کبیر وی خازین وی تفصیل وی بیزاوی وی چې مکه دا حکم چې زیاتی سخ پلوان یتیمانان او مسکینان لور کا اوس دې صورت کې دار چا د پاره خپل سی مقرر شي او پیغمبر الا لا وصیت لوارث نو دا منسوخ دی دا معنا دا چې دا منسوخ نه دی او دا حکم استحبابي دی او دا مدارک وی وهو امر ندبین دا حکم استحبابی دی دارنگے شاول لال فوز الکبیر پنزیش کی وی
چې دا حکم محکم دی او الامر للاستحباب او خبره د پاره د استحباب ده. د اولو القربا د هغه اولو القربا مراد دي چې میراث نه رسی، لکه سړی وفات شو او د دې سړي ښځه د نون او زامن هم دي، نو د ورونې رسی نه رسی که نو لذکر مثل حظ الانثیین. نو خیر دی ورور دی او د ابی او د دادا دی پیدا دی، نو لږ څه استحبابي ورکه که اخر زما لالا نو د په مال کې به زما اوس دونه حصه نه، خیر دی لالي لته لږ څه ورکه او دا استحبابي خبره ده. شاه ولی الله وایي نصفي وایي او دارنګې د کلي یتیمانان او مسکینان دي سیټ مړ دی لکه دنیا خو نه ده، نو ورسان پې خړه کېږي مړېږي، نو هغول هم پکې څه برخه ورکه، نو دا حکم استحبابي دی. خو په دې باندې بیا اعتراض راځي چې وروسته وعید راغلی وليخشى الذین، او په استحباب په پرېښودو باندې وعید نه راځي. نو درېمه توجیه هغه دا ده چې هغه زمونږ شیوخ کوي، فینډی شیخ، پنجپیر شیخ رحمهم الله، دارنګې نور مشران شیوخ، هغه وایي چې دا حکم اډو منسوخ نه دی او وجوبي دی، او د اولو القربا نه مراد میراثخواره دي، او یتاما او مساکین ولا عطف تفسیر دی. نو بیا وروسته وجوبي حکم او دا حکم دی کبیر الورثه ته، چې د ورثو کم مشر دی نو هغه ته دا حکم دی. قانون دا دی چې یو سړی مړ او د ده ورثه دي، څه زامن بالغان دي څه واړه دي، نو بالغ خو د مخکې نه خپله ګټه وټه او نوکري د سکول ماسټري ډاکټري یاده ده، او د دې وړو خو څه نه خو بابا به پې نفقه کوله، نو د مشر وارث ته وایي چې ستا خو خپله ګزاره کېږي او دلته د بابا مړ شو او واړه بچي دي د هغو خو څه دغه نشتی دی څه وسیله نه، نو که هغه راشي چې د بابا مال موږ له تقسیم کا، نو ته وله فرضقوهم خرچه وله ورکه چې هم دا 5,000 روپۍ والی د روژې خرچه تې کوئ او ماله خلق فاتحې له د دنیا خلق را روان دي، زه تقسیم ته لاساز نیم او خیر دی خرچه کوي حساب بکو روری بکو حساب ترمنځ ده. نو دی کبیر الورثه ته وای چې خرچه ورکا او دغه وړو یتیمانانو په حال رحم وکا چې تاسو به امرستا واړه بچی پاتې کیږي، نو رحم به دې پرازي، نو چې دا ورونه ورینونه یتیمانان پاتې شوي دي، نو په دې رحم وکا. نو بیا آیات منسوخ نه دی او حکم د وجوب د پاره دی. اولو القربا نه مراد بیا میراثخواره شو او یتاما او مساکین ولات په تفسیر شو، نو معنا دا شوه. وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَ کله چې حاضر شي د تقسیم د پاره خپلوان میراثخواره، یعنی یتیمانان او مسکینان چې درکې نه لګي، نو رزق ورکا د دینه، رزق ورکوي د دینه، او وایي دې ته وایي ناخه خوږه خبره وکړئ چې رکو خفه کېږئ ما مېلمانه لاله ډېر جلد را روان دي، نو حساب کتاب ته جوړ نه هو خرچه والی حساب به په قلار کوو. ودرېږي د الله نه کسان که پرېږدي وروسته خپل اولاد کمزوری او هېرېږي په هغوی، نو ودرېږي د الله نه ودې وایي وینا نیغه. اوس زجر ورکوي هغه چاله چې د یتیم مال خوري په ظلم، هغه کسان چې خوري مالونه د یتیمانانو په ظلم، یقینا را جمع کوي په ګېډو خپلو کې اور، چې حرام وخوري نو ګېډې ته اور اچولی، وسیصلون سعیرا او زر ده چې وبنوځي اور ته، ګېډې ته اور اچولی او زر ده چې جهنم ته به ونوځي. حدیث کې راځي د ابو هریره رضی الله عنه په نقل نبی علیہ السلام زه په حرج کې غرزوم، مال د دو ضعیفانو یو ښځه او بل یتیمه. حدیث کې راځي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې اتقوا السبع الموبقات، د هلاکونکو گناهونو نه ځان وساتئ، یو پکې اکل مال الیتیم، د یتیم مال خوړل دي. او سودی علیم دی هغه وایي چې د یتیم مال خوړلی قیامت کې راپاسي، د لمبې او لوګیا به د خولې نه د غوږونو د پوزې او د سترګو نه خیږي، او خلک وایي چې د یتیم مال خوړلی دی. خلق په پیژني دا بټۍ نه دا لوګیا چې تخیږي، نو دا ورنګه د غوږونو سترګو پوزو او د خولې نه به د بټۍ په شانې لوګیا خیږي، او خلق وایي چې دا غدی چې د یتیم مال خوړلی دی.
ډېر د یتیم مال نه ډېر لوی احتیاط چې د یتیم نو مال نه کاڼي ناړئ او دا وایي تکبیر اولا رانه لاړ نیت مې کړی زړه د اخلاصه څلور رکاته فرض قطعي د دې مازدیګر لمونځ کوم په دې تنور استاذ پسې الله اکبر چې کاڼي تې ناړئ په شومه کې په اسقاط کې او یتیم په سرو سترګو جاړي ما نه کله تپوس وکړي وایي په تنور پسې لمونځ کېږي په حرام خور پسې نو زه مفتی یوسف پوچې مې مفتی نه هو خو بیا هم په تنور پسې لمونځ کېږي په نغري پسې کېږي چې تا ته خفته چې دا حرام خوړلي نو دغه پسې مه کوه وایي بیا ګېډو ته ور واچو قرآن وایي زه نه ویم وسیصلون